زه شیرین خان ناصر د بلوچستان د لورلایي د ناصر آباد اوسېدونکی یم. تاسې راغلیو کسانو ته ستړي مه سه او کور ودانه یایم. دغه کتاب چې دا اوس معلومات زه درکوم ما لیکلی ده، دا دوهم چاپ ده. دا چې چاپ شوی دی د پښتنو قبیلو مینې، شجرې او نومیالي چې ما خپله مؤلف یې زه یم. په 2012 میلادي کال د فروري په میاشت کې چاپ شوی ده. په دې کې په 1133 مخکې د اندړ قوم په هکله چې تاسو کومه پوښتنه راجع کوئ د هغه ذکر تر ډېرو پورې شوی ده، خو دا کتاب چې ما لیکلی ده ټوټل فاینل یې اخري 1456 مخه ده. نو د اندړ په هکله باندې له 1133 څخه بیا تر 1166 بیان پکې شوی ده چې کوم معلوماتونه ماته په لاس راغلي دي. اندړ شلغر په له اندړ راوروسته ما په کوچ کې شلغر لیکلی ده. دا د دوی چې اصلي ځای ده. شلغر پخوا د سنسګریټ یا د نورو ژبو په هکله چې ځینو پوهانو معلومات کړي ده، درنې اصلي به یې جوړولي د وحشي حیواناتو ښکار به یې پرې کاوه. دا په زرګونو کلونو مخته خبره دوی چې سنسګریټ ژبې ته چې او د ویدي خبره ته چې دا 3.5 زره کاله کې دا نومان ذکر شوي دي. په هغې کې داسې پوهانو لیکلي دي چې اندرها په سنسګریټ ژبه د ریګویدا په کتاب کې قیاس یې کړی ده له اندړه څخه. ریګویدا د کتاب چې د هندوستان هند یو مذهبي کتاب، هغه په زرګونو کلونو تقریبا څه کم 4 زره کاله کېږي چې دا دوی لیکنې کوي چې هغه لیکل شوی. هغه کې دا ذکرونه دي نومانو به یې قیاسونه ورکړي دي. او پښتون دا هم ډېر پخوانی اندړ بن موسی بن ابراهیم بن غلزای بن اوسین. دا اوسین عربو او ایرانیانو په تثبت کې په حسین باندې بدل شوی ده، شاه حسین باندې. اصلا دا اوسین ده. د اوسین په کلمه چې په هر چا راغلي د نسب سلسله یې ورسیږي. نو په همدغو کې ډېر تکړه خلک او دلاوره خلک تېر شوي دي چې دا شلګر ده اخري د هغه ورک شو، ګاپ باندې راغی شلګریان. پخوا د غزني ولسوالي و ډاکټر نجیب الله په وخت کې بیا دغه حدودونه جلا شو. د شلګر د پکتیکا په نامه یو ضلع جوړه شوه د غزني جنوبي حصې چې په هغې کې د سروزه، د کروچو، شرنه او کټواز، خیرکوټ او د اندړو دا ولسوالي د شلګر دا حصې ټولې پکې راغلي دي. ننوي اندړ او سحاک د یوې مور دي، ترکۍ د بلې مور ده، دواړه د موسی په اولاده کې دواړه مندي. نو دوی په یوه روایت په مور سکنای د ترتري کې د اندړ د موسی 2 ښځې دي، موسی بن ابراهیم بن غلجای د هغه 2 ښځې دي، موسی او اندړ د یوې ښځې دي، ترکۍ د بلې ښځې دي. ځینې بیا ځان بیخي اندړ ته ونیږي، یو مخ ور داخلوي، داخل نه ده، ورور یې ده په مور سره، په پلار سره هم یو دي. او ترکۍ چې دا په مور یې نه ده یو، په پلار یې یو دي. د جنرال سیدال خان ناصر تر امر لاندې شال او ژو پته کړی ده. د وتکو نارې حبیب الله کې هم انشاءالله راغلي دي او ده هم راوشي دي. ما هم په ځینو ځایو کې راوشي دي په خپلو تاریخو کې. ځینې به زیاتې هم ما ټولې کړي وي په دې تاریخ کې. د افغانستان د وتکي دورې ستر ملي مبارز ټول شپه سالار غازي سیدال خان د ایران فاتح تاریخي او ملي نارې مولف یې زه یم. اول چاپ یې په 1999 کې شوی، دوم چاپ یې بیا شوی، پکې زیاتې نارې راټولې شوي دي. خو دلته زه په 1115 مخه کې د پښتنو قبیلو مینې، شجرې او نومیالي چې ما دا حواله له خپلواکۍ لمر څرکه ما اخیستې ده، په هغې کې دا شی ده. ملا زعفران ترکۍ چې د دربار په کندهار کې مجلس روان ده او یو قاصد ورته راغی، دی ورته راوتلی یا اول ده لیدلی چې ژوب او شال بادرخان اندړ پته کو. نو دی داخل شو، هغه مجلس چې له شاه حسین باچا سره روان و دا زیره یې پرې وکاو. نو ملا زعفران چې مجلس ته راغی دا شعر یې ویایي
حواله د خپلواکۍ لمسرک همدا چې د ټکو نارې دا چې نور کې ما هم راوړي د حسین بادشاه د بخت ننداره ګوره چې یې پته په پوځونو ژوب او شال که چې دا زیره یې راوړی د دربار ته و زعفران ته ور په سر زعفراني شال که ملا زعفران تري کې دغه قاصد ړومبی ولید او زیره یې د دربار په مجلس وکړ ټول ناست شاه حسین سره باچا سره دا شعر چې ویایو بیا هغه امر وکاو چې ټولو ته شالونه ورکړي او ده تیم زعفراني شال ورکړو دا خوشحالي باندې چې روب او شال پخوا نوم یې د کوټې و دا فتح بادرخان اندړ په سربراهي کې سوی ده بل بیا چې ده په دوی کې احمد خان اندړ ده د ابراهیم خان زوی ده د زرملي د هیبت خیلو اوسېدونکی ده کله کله وارې سهاک هم د بندې اندړ ځان فرق یې نسته صرف له دوی دا ورکه ده چې دوی په مور کې سره یوي په هغې کې هغه د دوی معلومات کېږي او موږ ته دلته لیکل شوي دي بیا زه لنډ بیا وایم دغه احمد خان چې ده د نادر افشار په مقابل کې هم خونړۍ جګړې کړي دي چې یوه ناره یې زه دلته یایم که ډبرې د ښځې د سر ډبرې نادر راووښتې له درو لورو لښکري پښتنو د غره په سر وهلې تورې احمد خان اندړ کړې نارې ورونو مه ګورئ هم تورې دي هم هورې د وټکو نارې نومې کې دا نارې په 90 مخ کې او د خپلواکۍ مرسرک په 321 مخه کې ما دغه حوالې دې نه راټولې کړي دي او لیکلي مې دي او دا واقعیت لري دا چې لنډ د مثال درکوم بل د ادم خان اندړ ده دا د مخته چې مې د احمد خان اندړ دغه نارې ولې دا د کندهار معاشره د سخته مقابله ده او ده پوره مقابله وکړه ادم خان اندړ د شوبار میدان ته راغی چې دلته یې کندهار فتح کړی او سیدال خان د کوم خطونه غلیانو ته لرلي وو هغه د غزني سره تر مغول ډلې لاندې وه نو دوی په هغو یسو کې وو مشکلات دا ورته پېښ شو چې مغول ته یې تمه ورکړه نادر افشار خط ور ولاړ یا لیټر یا مکتوب چې له تا سره د ما کار نسته ما صرف د کندهار تر ایریې تر زابله ده چې دا غلیان زه ختم کم زوبله یې کم د تاسو نو هغه خلک یې څارول نه را پرېښو مغول حاکم د غزني خو دوی په یوه طریقه لرال په دغه کې ادم خان اندړ شوبار ته راغلی ده چې دلته یې بندیان ورویستي دي کندهار فتح شوی دی د سیدال خان د سترګې کښلي دي او د نور خلک یې غلیان وژلي دي او زنانه او ښځې دي دا د کابل خواته فراروي نو دی راورسېدو له خپلو قومیانو سره په شوبار کې جګړه وسوه دی هم شهید شوی ده دغه ناره ده ادم خان اندړه ودې خیزه ولې دغه ځای د جګړې نه و باندې خوارې دې کړې ډېرې نازولې دا تاریخي ناره په وټکي نارو کې شته په وټکو نارې کې حبیب الله رفیع صاحب په خپلواکۍ کې هم شته او ما هم راوشي دي ما نورې بیا داسې خوش نو په اندړو کې ډېر ښاغلي خلک راغلي دي د شاه محمود په وخت کې او شاه شجاع صدوجي په وخت کې بخشي خان عبدالله جان باول خان سیر انداز خان تالار خان لاله یو داسې نور د امیر شیرعلي خان په وخت کې د همدغو مشهور کسان چې ډېر مجاهد خلک هم پکې تېر شوي وو ملا نجب الدین مساخیل بن لکړخیل اندړ اوس مساخیل ځان د دې مساخیلو ځان بولي دا د منلو وړ نه ده د شلګر مساخیل له دې مساخیلو سره ځان ټچوي یا د لورلایي له مسخیل جلې سره یا یې له کاکړه سره په نسب کې دا نه د منلو نه ده که په مسخیل په نامه سره شي په ناصر کې ساکړه نو دا هلته په دغو مسخیلو باندې په خروټي کې مسخیل سا په امجي کې غټ شاخ مسخیل ده نو دا نشي کېدی د اندړو مسخیل دي په اندړو کې د لکړخیل ډله ده ملا نجب الدین غازي ډېر تکړه سړی تېر شوی ده بیا د امیر ادرمان خان یا د نورو په وایستو دی بیا د جلال آباد اډې ته تللی هلته یې خپل درسګاه او هغه شروع کړې ده نو په دې کې ملا مشکي عالم اندړ د ډېر تکړه غازي تېر شوی دی د جنګ اول انګلیس سخت رول یې روبولی ډېر موریدان او ډېر خپل قومیان اندړ یې پوره مقابلې له انګریزانو سره کړي خو بیا د ادرمان خان په
چې کښېنست د انګریزانو په سازش په کابل باندې په 1880 کې بیا یې د داسې خلکو ډېره بې عزتي کوله چې کوم له انګریزانو سره دوی مقابلې کړي لکه ملا مشکل علام اندر د دوی ملګري یو غازي محمد جان خان وردګ داسې نور دي اکثر یې ضایع کړي دي په چل ول باندې امیر اعظم خان ملا مشکل علام اندر د ده دربار ته نووتو څو وارې وغوښت خو عمله یې نه شوای پرې کولی دی په کور کې اتې ځینې کښېنه که نه وي دی په کور کې له بینور بیا د ده د قومیان په یو وخت کې چې قیام وشو 1000 کسه اندر مورخینو لیکلي دي چې سرونه امیر اعظم خان ځینې پرې وکړو د ده یو زوی په قیام کې پورته شو مقابله د ده کې عبدالکریم کې څه و دا تاریخو کې دا 1000 کسه تر هغه زیات 1000 کسه په ثبوت باندې خاص له اندرو سرونه پرې وکړو له سهاکو پرې شو هلته له ډېرو پرې نو په دې کې قدرمان خان په وخت کې مشهور سړي جنرال شیر محمد خان ولد بخشي خان مرجان خیل اندر دا هم یو تکړه سړی دی خو هزاره پورته شو شیر محمد خان په دغه بچو کې نوي امیر عبدالرحمن خان دا هم له بینه ول نو یې د هزاره په مقابل کې د خلجیانو خلک غوښتل نو یو له هغې جملې جنرال شیر محمد خان ولد بخشي خان مرجان خیل اندر د کرهباغ په دې یوسو باندې په عسکرکوټ په دغو یوسو کې د اختر خیلو د کلي اوسېدونکی ده د غزني د ولایت په هغه وخت کې غزنی بلل کېږي اوس خو ما د پکتیکا هم پسې راغلی دا له انګریزانو سره هم د ملا مشکل علم اندر ډېر کلک ملګري مقابلې یې کړي وي خو هلته چې هزاره پورته شو بیا نو دغه خلک امیر عبدالرحمن خان بیا ډېرې مځکې ونیولې لکه دایه چې نیول شوې د ملاخي نیولې ده په منځ کې د پارسا دره د جلال آباد لخوا چې به کوم ناصر راتلو هغو نیولې ده دا چې د لوګر لخوا یا د جلال آباد لخوا شاه مجید ډېرې درې هلته نیول شوي دي ترکې نیولي دي اوس هم دوتانو نیولي دي په هغې حصه کې د هزاره په مرکز کې ځینې نور دي دا خو ما چې کمونه در وښو نور کمونه دي د غجیانو نورو درې نیولي دي بیا ته فرمانونه ورکړي هغه خو د ده خپل سازش و د دوی غم نه ورسره همیش به لاک په ګریوان د هزاره ورسره دا خلک دي داسې دښمني یې ور واچوله په مذهبي لیول باندې فتوا پرې وکړه مرګ یې روا ده ډېر خلک تباه شو د هزاره د یې هم ډېر بې ځایه شي نو دا شیر محمد خان یو بهادر سړی تېر شوی داسې خو نور خلک هم شته نو اوس په دې کې زه داسې لنډ مختصر یې درته وایم دا کلاسه حاجي غلام حسین خان ایدوخیل وریاخیل اندر دا بیا امیر عبدالرحمن خان چې دی قوي شو او هزاره یې مات شو دی ډېر په مخ ولاړ غلام حسین خان نو په دغه وخت کې بیا چې دی یو کلام جوړه کړې ده اوس هم شته د امیر عبدالرحمن خان په واسطه یو فریب په سیاسي هغه ورته جوړ شو یوه دوستي یې ورسره وکړه پیغله د ده یوه له کوره یوه پیغله خپل زوی ته واده کړه امیر عبدالرحمن خان چې ځان یې ونږدې کړو ده تیزار ورکړو دی ډېر سیاسي او د ده په فریبو د عبدالرحمن خان پوهېدو چې د ده بل مقصد په سیاسي فریبو یې بیا زار ورکړو شهید یې کړو بیا یې له امیر سره اختلاف پسې راغی بیا یې فرار یې کړو زوبل یې کړو بیا د امان الله خان په وخت کې دغه مځکه د بیګ زمان دره چې ده د ده کله چې ده چې څوک له دې خوا ورغلو وزیر مسعود عریفه الملالي دغه ته دا ځمکې ورکړې اوس هم د اندړ مهم شاخونه اندړ بن موسی بن ابراهیم بن غلجی بن اوشن چې اوشن عربو او د ایرانیانو په تسلط کې شاه حسین غوري لیکل شوی ده اصلا اوشن غوري ده د اندړ مهم شاخونه مرجان خیل یا ځینې واړه شاخونه دا د بخشای مشکوال اعظم خیل سیف الدین خیل بابا خیل ابراهیم زای جمرات خیل باجی خیل سیپی پیرخیل میرخان خیل اختر خیل دیسوال دغه یې د مرجان خیل شاخونه دي کښته یې نور هم شته او لکن خیل د اندړ زوی ده د اندړ نور زمن دولت خیل جلال زای اوریا خیل غورای ابراهیم خیل کې بیا دا وړې پسې ابراهیم خیل بازو خیل دولت رای عیسی خیل اوریا خیل اکثرا په یوسو کې شته او په د سحاکو په هغو هم ګډ شوي دي هلته به هم شاید وي دغه یا مهم هغه دي
خو اکثرا د کابل ولایت دا اوریا خیل چې دي چې اندر دا سحاک هم اندر د بند ځان وروي. نو پریم دا دي پاتې خیل، خل خیل، دیسای، موسی خیل، ماموزای. ماموزي ډېر دورې دي د کابل په حصه کې ځینې ورکه ده. په ماموزي کې بیا ځینې پښې دي ماموزای، خواجه خیل، موسی خیل. بیا کښته د ماموزي په پښو کې په لاندې پښو کې چې ماموزای راغلي سردار خیل، حیدر خیل، شکی خیل، روجي خیل، چکا خیل، خواجه ګی او د خواجه خیل بن ماموزای بن لکړ خیل په هغې کې لاندې دا چې واړه ټاقونه دا د جبار خیل، امام خیل، سید احمد خیل، علي ګی خیل، پاچه ګی، اسلام خیل، دریه خان خیل، شهید خیل، شاتوری، غونډې خیل، کرمې خیل. دا چې خو نور هم شته. اوس د اختر صاحب چې د جلالزای ده، جلالزي کې خدو خیل، د رڼا خیل، د کوټي خیل، د جمال خیل، د پاندې خیل، دا بیا ډېر په وړو وړو دغو باندې تقسیم شوي دي. دا خو بیخي دي. از دغه ما دا چې مختصر معلومات در